د لوی او بخښونکي خدای په پاک او سپېڅلي نوم مسعود یم او تاسو ته د نهم ټولګي فزیک په تدریس پیل کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ به وئ او تر دې دمه مو په صحت کې نغښتي وئ. ډېرو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، نننۍ موضوع زموږ د میخانیک فزیک موضوع ده. عموما کې فزیک په اووم او اتم ټولګیو کې موږ تدریس کړی ده. د هغې په اړه مو معلومات شریک کړي دي. فزیک تعریف ده، د فزیک تاریخچه ده او د فزیک څانګې دي. عموما که چیرې موږ فزیک په نظر کې ونیسو، فزیک د دوو کلمو څخه چې لاتینی فیزیکا کلمه ده او یونانی فیوزیس کلمه ده. د فیوزیس یونانی کلمې او د فیزیکا لاتینی کلمې څخه لغوي معنی ده. د دې دوو کلمو څخه جوړ شوی دی چې معنی طبیعت دی. طبیعت یعنی د مخلوقاتو منظمه مجموعه عبارت له طبیعت نه ده، لکه لمر، سپوږمۍ، ستوري، ځمکه. دا په خپله یعنی یوه د مخلوقاتو منظمه مجموعه ده چې طبیعت یې تشکیل کړی ده. راځو فزیک اصطلاحي معنا ته. داسې ویل کېږي چې فزیک هغه علم دی چې اساس او بنسټ یې اندازهګیري تشکیلوي. یعنی فزیک هغه علم دی چې اساس او بنسټ یې اندازه ګیري تشکیلوي. یا فزیک هغه علم دی چې د طبیعت ځینې قوانین څیړي. یا فزیک هغه علم دی چې د تودوخې درجه تر مطالعې لاندې نیسي. نو په ټول کې داسې وایو چې فزیک د فیزیکا لاتینی کلمې او د فیوزیس یونانی کلمې څخه اخیستل شوی دی چې معنی طبیعت دی. لکه د طبیعت تعریف موږ وړاندې وکړو چې د مخلوقاتو منظمه مجموعه له طبیعت څخه تشکیل شوې ده. فزیک په 5 عمده برخو باندې ویشل کېږي چې میخانیک فزیک دی، ده ترمو داینامیک فزیک ده، الکترونیک فزیک ده، او بل کوانتم میخانیک فزیک ده. نسبیت ده. نسبیت فزیک او کوانتم میخانیک فزیک، الکترونیک فزیک، ترموداینامیک فزیک، میخانیک فزیک. په نهم ټولګي کې مونږ میخانیک فزیک تر مطالعې لاندې نیسو. میخانیک فزیک څه شی ده، په کومو برخو ویشل شوی ده او کوم موضوعات په دې کې شامل دي. راځو میخانیک فزیک ته. میخانیک فزیک چې ده میخانیک فزیک په دوو برخو باندې ویشل کېږي. یوه برخې ته یې داینامیک
فیزیک وایي، یعنی چې دا علم القوه بلل کیږي، او بل چې دا کینیماتیک ده. کینیماتیک فیزیک ده چې دې ته علم الحرکت ویل کیږي. یعنی په نهم ټولګي کې موږ میخانیک فیزیک تدریسوو. میخانیک فیزیک بیا په دوو برخو باندې ویشلی کیږي: ډاینامیک فیزیک چې علم القوه بلل کیږي، او بل کینیماتیک فیزیک چې علم الحرکت بلل کیږي. میخانیک فیزیک څه ده؟ میخانیک فیزیک هغه فیزیک ده چې د یو جسم حرکت، د یو جسم د حرکت تغییرات، د یو جسم د حرکت شرایط تر مطالعه لاندې نیسي. یعنی میخانیک فیزیک هغه فیزیک ده چې د یو جسم حرکت، د یو جسم د حرکت تغییرات، د یو جسم د حرکت شرایط مطالعه کوي. راځو دلته چې موږ تاسو دغه دوه برخې لرو، یوه کینیماتیک ده او بله ډاینامیک برخه ده. ډاینامیک برخه د فیزیک هغه برخه ده، یعنی د میخانیک فیزیک هغه برخه ده چې حرکت د قوې په شتون کې چې قوه هم په نظر کې نیول کیږي تر بحث او مطالعې لاندې نیسي. کینیماتیک فیزیک بیا هغه برخه ده د میخانیک فیزیک چې د یو جسم حرکت د قوې پرته په نظر کې نیول کیږي. یعنی د قوې پرته د یو جسم حرکت، د حرکت تغییرات، د حرکت شرایط په بر کې نیول کیږي. راځو علم الحرکت ته. علم الحرکت یعنی چې کینیماتیک فیزیک ورته ویل کیږي. کینیماتیک فیزیک هغه فیزیک ده چې د قوې پرته د یو جسم حرکت په نظر کې نیول کیږي. دا حرکتونه بیا دلته ما د اسانۍ لپاره یو ترتیب ورکړی چې په ترتیب سره یې تر مطالعې لاندې نیسو. حرکتونه چې دي په دوه ډوله دي. یو بودی یعنی مستقیم الخط حرکتونه دي، دوهم دوه بودی یعنی منحنی الخط حرکتونه دي. لومړی یو بودی حرکت یعنی هغه حرکتونه په بر کې نیسي چې یو ناوخت یا متشابه منظم حرکت وي. متغیر مستقیم الخط حرکت په نظر کې نیسي. متشابه متغیر مستقیم الخط حرکت په نظر کې نیسي. دوه بودی حرکتونه چې دي منحنی الخط حرکتونه ورته ویل کیږي. دغه چې دي دوه بودی یو دورانی حرکتونه دي، یعنی په دورانی شکل یو جسم حرکت په نظر کې نیول کیږي. بل پرتابی حرکتونه دي، یعنی پرتاب شړل. دغه حرکتونه دورانی حرکتونه چې دي په دې کې متشابه دایروي حرکت شته او متغیر دایروي حرکت شته. په پرتابی حرکتونو کې بیا عمودی پرتاب دی، مایل پرتاب دی، افقی پرتاب دی. دغه برخې چې د حرکتونو دي یعنی دوه بودی حرکتونه دي، دا په راتلونکو فیزیکونو کې یعنی په لوړو فیزیکونو کې تر بحث او مطالعې لاندې نیول کیږي. راځو موږ دغه برخې ته چې د نهم ټولګي موضوع ده. یو نوښت یا متشابه حرکت هغه حرکت ته ویل کیږي چې یو متحرک جسم په مساوي وختونو کې مساوي فاصلې طی کړي. یعنی یو متحرک جسم ده په مساوي وختونو کې مساوي فاصلې طی کوي. دغه یو نوښت یا متشابه یعنی منظم حرکت دی. دغه متغیر حرکتونه چې دي مستقیم الخط حرکتونه، دا متشابه متغیر مستقیم الخط حرکتونه چې دي دا هم تر بحث لاندې نیول کیږي. راځو دلته چې په دې برخه باندې په نهم ټولګي کې بحث کیږي. نو په دې باندې چې کله بحث کیږي
راځو د دې موضوع ته. یو بعدی حرکت. د دې حرکت مشخصات شی دي. مشخصات یې دا دي چې په دې کې به د جسم موقعیت په نظر کې نیول کېږي. دوهمه برخه یې د جسم د موقعیت بدلون دی. د جسم د موقعیت بدلون دی. بل په دې کې سرعت دی. د سرعت نه وروسته د سرعت مسیر دی. تعجیل او منځنی سرعت. په یو بعدي حرکت کې مشخصات یو بعدي حرکت دا دی چې یو جسم د حرکت په حال کې دی. د جسم موقعیت په نظر کې نیول کېږي. یعنی دلته د جسم موقعیت ده یا د موقعیت وکتور ده. د موقعیت وکتور بیا هغه وکتور ته ویل کېږي چې د یو جسم حرکت په یوه لحظه کې موږ ته راښایي. د جسم د موقعیت بدلون چې ده دا د یو جسم د حرکت هغه وکتور ده یا د جسم د موقعیت هغه وکتور ده، د بدلون هغه وکتور ده چې یو جسم حرکت په د دوو لحظو ترمنځ موږ ته ښایي. دغه موضوع چې کله موږ تاسو حلوو یعنی په دوو طریقو سره محاسبه کیږي. یوه طریقه یې فیتایي متر په واسطه ده. دوهمه طریقه یې د فیثاغورس قضیه ده. کله چې موږ یو جسم ولرو د هغې د موقعیت بدلون په نظر کې نیسو، یعنی په دوو طریقو سره کیږي. یوه فیتایي متر په طریقه سره موږ محاسبه کولی شو چې یو جسم په کوم موقعیت کې شتون لري. دوهمه طریقه یې دا ده چې د فیثاغورس قاضیې په اساس موږ کولی شو چې د دې جسم موقعیت شی کو په ګوته کو یا یې محاسبه کو. داسې فرض کوو چې یو مثلث لرو. د فیثاغورس قاضیه د مثلث په برخه کې ثبوت کیدلی شي. دا د او نقطه ده، دا د بی نقطه ده او دا هم دې ته به ای نقطه ووایو. دا د ای نقطه او دا د بی نقطه. د فیثاغورس قضیه دا ډول ده چې وتر مربع مساوي کیږي د مثلث د نورو ضلعو د مربعاتو له مجموعې سره. یعنی په دې معنی وتر چې ده، وتر موږ ته د او بی خط ده. او بی خط مربع مساوي کیږي د مثلث د نورو ضلعو د مربعاتو له مجموعې سره. یوه ضلع د او ای ده، بله د ای بی ده. او ای مربع جمع ای بی خط مربع. اوس راځو دغه محاسبه اسانوو. د دې لپاره چې دغه اسانه کو د طرفونو جذر نیسو. زه دا شی لیکم چې
او بی مربع مساوي کیږي او ا خط مربع جمع ا بی خط مربع. د او بی چې دا وتر ده د دې درجه د جذر د درجې سره خلاصیږي، نو موږ لیکلی شو چې او بی خط مساوي کیږي د دې په منځ کې د جمع عملیه شتون لري. کله چې د جمع عملیه سر ته رسیږي هغې څخه وروسته چې ثابت قیمتونه دلته موجود وي بیا د جذر درجه خلاصیږي. او اوس یې لیکو چې او ا مربع جمع ا بی خط مربع د جذر لاندې. که چیرې یو جسم په دې موقعیت کې شتون ولري، تر دې موقعیته د موقعیت بدلون په نظر کې ونیسو. که چیرې د 4 مترو په فاصله د 4 مترو په واټن خپل موقعیت ته تغییر ورکړی وي او بیا د ا نقطې نه تر بي نقطې پورې بیا 3 متره واټن وهلی وي. راځو د دې جسم که د نهم ټولګی تاسو کتلی وي، په نهم ټولګي کې په فیزیک کې په دې ځای کې یو نفر ولاړ دی، ورسره را یو بیرغ دی. له دې ځایه حرکت کې دې ځای ته او له دې ځایه حرکت کې د بي نقطې ته، او دا معلومه کوي چې د دې جسم حرکت یعنی د موقعیت بدلون په کومه اندازه دی، څو متره دی. نو موږ که چیرې دغه قیمتونه دا شی ولیکو چې فاصلې ځای نه د او بي خط مساوي کیږي د او ا خط اوږدوالی څومره ده؟ 4 مربع جمع د ا بي خط اوږدوالی څومره ده؟ 3 مربع د جذر لاندې. پس له دې ځایه د او بي خط مساوي کیږي 4 چې مربع شي 14 او 3 چې مربع شي 9. پس له دې ځایه زموږ د او بي خط مساوي کیږي 14 جمع 9 25 د جذر لاندې. پس له دې ځایه د او بي خط مساوي کیږي د 25 جذر 15 دی، یعنی 15 متره. د دې موقعیت تغییر چې ده 15 متره دی. نو دغه د جسم د موقعیت بدلون و د فیثاغورس قاضیې په اساس باندې. راځو سرعت ته. سرعت دا ډول تعریفوو: د وخت په واحد کې عبارت له سرعت نه ده، یعنی سرعت طی شوې فاصله عبارت له سرعت نه ده. په فیزیک کې دا ډول لیکلی ده چې سرعت مساوي ده وهل شوي فاصله پر وخت، یعنی وهل شوي فاصله کله چې په وخت باندې وویشو هغه سرعت موږ ته په لاس راکوي. موږ سرعت په وي سره ښیو، یعنی چې ویلاسیټي ورته وایي، ویلاسیټي خپله سرعت ته وایي. او وهل شوي فاصله موږ په ډي سره ښیو چې ډیسټنس یعنی فاصله ده، او وخت چې ده دا موږ په ټي سره ښیو. که چیرې یو جسم موږ ولرو د دې ایکس وای په محور باندې، دا د ایکس زبر وای زبر
نقطې مختصات په نظر کې ونیسو. دا د او نقطه ده، دا د او نقطه ده، دا که دې ته د بي نقطه وایو، د ا نقطه وایو، او یو جسم ده تر دې ځای پورې فاصله طی کوي. دې ته که د بي نقطه موږ ووایو، یعنی یو جسم ده د ا نقطې نه تر بي پورې یوه فاصله طی کوي، چې دا فاصله موږ په ډي سره ښیو. خو دا طی شوې فاصله به د یوه وخت په واحد کې طی کوي. کله چې وخت تیریږي یوه فاصله به طی کوي، دې ته موږ ټي وایو. په نهم ټولګي کې سرعت په دې شکل هم لیکلی ده چې سرعت مساوي کیږي دا د ا بي خط پر دلتا ټي باندې، یعنی دلتا ټي په دې معنی چې دلتا څومره وخت تیر شوی ده، د دلتا په ځای به او وخت کېږي، لکه 2 سکند، 3 سکند، 4 سکند او داسې نور. پس له دې ځایه د سرعت فارمول مساوي کېږي چې یو وکتوري کمیت دی ډي پر ټي. دغه د سرعت فارمول دی، وی مساوي کېږي ډي پر ټي. دې ته ویلاسیټي، دې ته ډسټنس او دې ته ټایم. راځو د دې دپاره چې د سرعت واحدات په څلورو سیستمونو کې مطالعه کړو، تر څو په محاسبو کې یا په د سرعت په ټاکلو کې له ستونزو سره مخ نه شو. نو موږ څلور سیستمونه په نظر کې نیسو. یو د ام کا اس سیستم دی، بل د سی جی اس سیستم دی، د اف پی اس سیستم او د ام ټي اس سیستمونه دي. په ام کا اس سیستم کې، په ام کا اس سیستم کې د سرعت واحد متر پر سکند دی. په سی جی اس سیستم کې د سرعت واحد سانتی متر پر سکند دی. د اف پی اس په سیستم کې د سرعت واحد فوت پر سکند دی، او په ام ټي اس سیستم کې د سرعت واحد متر پر سکند دی. دغه د سرعت واحدات دي په څلورو سیستمونو کې، یعنی په ام کا اس سیستم کې متر پر سکند د سرعت واحد دی، او په سی جی اس سیستم کې د سرعت واحد سانتی متر پر سکند دی. په اف پی اس سیستم کې یعنی فوت، فاصله په فوت باندې اندازه کیږي، فوت پر سکند دی، او په ام ټي اس سیستم کې د سرعت واحد متر پر سکند دی. راځو د دې لپاره چې یو مثال پکې حل کو، هغې مثال باندې موږ تاسو کار وکړو. نو راځو د مثالونو برخې ته. یو څو مثالونه ما ځان سره یاداشت کړي دي. مثال، موږ داسې وایو چې یو متحرک جسم ده ډي مساوي، یعنی څومره فاصله یې 500 متره واټن یې طی کړی ده، 500 متره فاصله یې طی کړې ده. په 60 سکندو کې پس سرعت یې په لاس راوړی. موږ تاسو کله چې سرعت په لاس راوړو نو فارمول لرو. دغه درې فارمولونه باید په نظر کې ونیول شي. د سرعت دپاره وی مساوي کیږي فاصله پر وخت. کله چې فاصله نه معلومه وي، طرفین وسطین کوو، ډي به مساوي شي وی ضرب ټي، وی ضرب ټي. او که چیرې
بیا ټي په لاس راوړو. ټي مساوي کیږي ټي ډي پر وی باندې، یعنی دا دی سرعت لپاره شو، دا دی فاصله، او دا دی وخت لپاره. دغه درې فارمولونه باید موږ په نظر کې ونیسو. یعنی ډي مساوي کیږي وي ضرب ټي، فاصله په لاس راکوي. کله چې ټي زموږ نه معلومه وي، ټي وی چې کله یې خواته اړوي ضرب په حالت کې ده، تقسیم ته ځي، یعنی ټي به مساوي شي ډي پر وی باندې. راځو د دې پوښتنې د حل لپاره. پس موږ فارمول لرو د سرعت لپاره وی مساوي کیږي ډي پر ټي باندې. پس له دې ځایه وی زموږ مساوي کیږي فاصله، یعنی ډي څو ده؟ 500 متره. او ټي څومره ده؟ 60 سکنډه. پس له دې ځایه سرعت مساوي کیږي یو صفر د دې سره اختصار و، یو له دې سره یو په 2 کې 2، یو په 2 کې 2، 500 متره ده. نو په 60 سکندو باندې به وویشو 60 سکنډه. کله چې په 60 سکنډ وویشو یو صفر د دې سره اختصار و، یو د دې سره 50 چې په 2 باندې وویشو 25 متر پر سکنډ پر سکنډ سره. یعنی د دغه متحرک جسم سرعت چې دا په یو سکنډ کې 25 متره ده، یعنی په یو سکنډ کې 25 متره فاصله طی کوي. نو دغه چې کومه فاصله طی کړې ده 500 متره ده. راځو بلې پوښتنې ته. که چیرې زموږ سرعت معلوم شي، وخت نه معلوم وي، همدغه مثال ده. که چیرې سرعت مو 25 متره پر سکنډ شي، نو چی پیدا کوو؟ ټي پیدا کوو. د ټي فارمول موږ لرو. کله چې ټي پیدا کوو، پس له دې ځایه ټي مساوي کیږي ډي پر وی باندې. پس له دې ځایه ټي مساوي کیږي ډي څومره ده؟ 500 متره. سرعت څومره ده؟ 25 متر پر سکنډ سره. پس له دې ځایه ټي مساوي کیږي متر به د متر سره اختصار شي، 500 چې په 25 وویشو 60 سکنډو سره. یعنی وخت نه معلوم شو، بیا موږ وخت په دې فارمول سره چې ټي مساوي کیږي ډي بر وی باندې وویشو، او بالاخره سرعت مو څه کړ؟ په لاس راوړ، وخت مو په لاس راوړ. که چیرې ډي نه معلومه شي، یعنی زموږ ټي 60 سکنډه شوه او ډي مو نه معلومه شوه، ډي بیا په کوم ډول په لاس راوړو؟ د ډي فارمول لرو. ډي مساوي کیږي وی ضرب ټي. ډي مساوي کیږي وی ضرب ټي. پس له دې ځایه ډي مساوي کیږي وی 25 ضرب 60. پس له دې ځایه ډي مساوي کیږي 25 ضرب 60 500 متر. نو په دې ترتیب سره ستاسو په نام ټولګي کې
موضوعات شته، تاسو کولی شئ چې په همدې ترتیب سره دغه حل کړئ. راځو سرعت تعجیل ته. تعجیل د سرعت تغیرات د وخت په تغیراتو کله چې وویشل شي هغې ته موږ تعجیل وایو. تعجیل په ا سره ښودل کیږي او د سرعت تغیرات یعنی د وي یو د وي دوه منفي وي یو تغیرات پر ټي دوه منفي ټي یو باندې پس له دې ځایه تعجیل مساوي کیږي ا مساوي کیږي د سرعت تغیرات چې دي یعنی د دې د تفاوت به موږ په دلتا وی باندې وښیو او پر ټي د ټي تغیرات به په دلتا ټي باندې وښیو. دا د تعجیل فرمول دی. تعجیل یعنی بیړه. کله چې یو سرعت په یو سرعت باندې متحرک جسم په حرکت کې دی د هغې په حرکت کې که چیرې زیاتوالی راشي تعجیل یعنی بیړه رامنځته کیږي. که چیرې د هغې په سرعت کې کموالی راشي بیا هم یو تعجیل دی. یعنی تعجیل یعنی زیاتېدونکی تعجیل شته او کمیدونکی تعجیل شته. که چیرې د سرعت زیات شو د یو متحرک جسم دلته زیاتېدونکی تعجیل ده، تعجیلي حرکت ده، او که چیرې د یو موټر متحرک جسم سرعت کم شو دلته تاخیري حرکت منځته راځي چې هغه بیا بېله موضوع ده. نو موږ که چیرې یو مثال ولرو په تعجیل کې هغه مثال موږ سره کم په لاس راوړی شو. دلته یو مثال ما لیکلی ده. که چیرې موږ یو متحرک جسم د A نقطې نه تر B نقطې پورې په نظر کې ونیسو. یعنی یوه د A نقطه ده او بله د B نقطه ده او دا د صفر نقطه ده. دلته په د A نقطه کې که چیرې T یو مساوي 20 سکنډه وي او په دې 20 سکنډو کې د دې او اول سرعت چې ده دا 100 متر پر سکند سرعت ولري. خو د بي په نقطه کې په ټي 2 کې که چیرې سرعت 25 سکنډه شي 25 سکنډه نو په دې کې بیا سرعت څو دی 150 متر پر سکنډ سره یعنی وی دوه دلته مساوي کیږي په 150 سره. نو د دغې متحرک جسم تعجیل شی کوي حساب کړئ. د دې متحرک جسم د تعجیل دپاره موږ فرمول لرو. د دې فرمول په اساس موږ کولی شو چې د دغې متحرک جسم هغه تعجیل په لاس راوړو. تعجیل زموږ مساوي کیږي یو وکتوري کمیت دی V2 منفي V1 پر T2 منفي T1 سره. پس له دې ځایه تعجیل د موږ مساوي کیږي V2 زموږ 100 متر پر سکنډ منفي او V1 زموږ 150 متر پر سکنډ ده. T2 د موږ 25 سکنډه ده او T1 چې ده دا زموږ 20 سکنډه ده. پس له دې ځایه زموږ تعجیل مساوي کیږي د 100 او د 150 ترمنځ توپیر څو دی 50 د 25 او 20 ترمنځ توپیر 15
1 په 15 کې 15 1 په 15 کې 15 صفر خپل جګو. پس له دې ځایه زموږ د متحرک جسم تعجیل 10 متر پر سکند مربع دی. یعنی د دغه متحرک جسم تعجیل یا بیړه 10 متر پر سکند مربع دی. یعنی په یو یعنی په 60 دقیقو کې د یو متحرک جسم سرعت 10 متر پر سکند دی. په T2 کې یعنی کله چې وخت تیریږي په T2 کې سرعت څومره دی؟ یعنی په 25 کې 150. د دې تعجیل بیا څومره دی؟ یعنی څومره بیړه شوې ده؟ 10 متر پر سکند مربع د دې تعجیل دی. راځو د دې د تعجیل واحداتو ته. تعجیل هم په MKS CGS FPS سیستمونو کې خپل واحدات لري. دغه واحدات هم موږ تر بحث لاندې نیسو. په MKS سیستم کې د تعجیل واحد متر پر سکند مربع دی. په CGS سیستم کې د تعجیل واحد سانتی متر پر سکند مربع دی. په FPS سیستم کې د تعجیل واحد فوت پر سکند مربع ده. او په MTS سیستم کې د تعجیل واحد متر پر سکند مربع ده. دغه د تعجیل واحدات دي. راځو منځنی سرعت ته. منځنی سرعت کوم سرعت ده؟ یعنی د فاصلو تغیرات که چیرې د وخت پر تغیراتو باندې وویشو دغې ته موږ منځنی سرعت ویلی شو. منځنی سرعت یعنی هغه سرعت دی چې د فاصلو تغیرات د وخت پر تغیراتو باندې وویشو یا د دې نسبت ته موږ منځنی سرعت ویلی شو. راځو دلته یې هغه فرمول لیکو. منځنی سرعت چې موږ په VM سره ښیو یعنی میډیم ویلاسیټي یعنی منځنی سرعت زموږ مساوي کیږي د فاصلو تغیرات د وخت پر تغیراتو باندې عبارت له منځني سرعت نه ده. یعنی منځنی سرعت که چیرې موږ په نظر کې ونیسو د هغې په اړه یو مثال لرو. فرض کوو یو متحرک جسم لرو په نظر کې نیسو. دا د O نقطه ده، دا د A او دا هم د B نقطه ده. دلته T1 او دلته T2 یعنی په اوله په دا A نقطه کې اول وخت او په B نقطه کې دوهم وخت او د A په نقطه کې اول سرعت او د B په نقطه کې دویم سرعت په نظر کې نیسو. مثال په دې ډول ده چې که چیرې یو وبخښئ دغه D ده یعنی موږ منځنی سرعت په نظر کې نیوله ده D1 D2 دغه فاصله د دې وختونو په انټروال کې یعنی دغه فاصله چې کومه فاصله د دې تفاوت او د دې وختونو پر تفاوت چې کله وویشو منځنی سرعت موږ تاسو ته راکوي. منځنی سرعت پس له دې ځایه موږ دا شی لیکلی شو چې VM میډیم ویلاسیټي یا منځنی سرعت مساوي کیږي دلتا D پر دلتا T باندې.
دا د منځني سرعت فرمول دی. دلتا په دې معنا چې د دې ترمنځ کوم توپیر چې ده لکه 50 دغه دلتا په ځای لیکل کیږي. د دې دلتا ټي په دې معنا چې کوم توپیر د وختونو په منځ کې دی لکه 15 یا 20 سکنډه دا دلته لیکل کیږي. دلته راځو डी یو 200 متره، डी 2 400 متره، टी یو 20 سکنډه، टी 2 40 سکنډه. یعنی یو متحرک جسم ده په 20 دقیقو کې 200 متره فاصله طی کوي. په टी 2 یعنی په دویم وخت کې فاصله کومه طی کړې ده په 40 دقیقو کې 400. د دې منځنی سرعت موږ تاسو په نظر کې نیسو. یعنی د دې منځنی سرعت څومره ده؟ یعنی په هر سکند کې باید څومره فاصله طی کړي، یا په هر سکند کې څومره فاصله طی کړې ده. د دې د حل لپاره د دې فرمول څخه کار اخیستل کیږي. د دې فرمول څخه چې موږ کار اخلو موږ وی ام لرو، डी 2 منفی डी یو پر टी 2 منفی टी یو. پس له دې ځایه وی ام مساوي کیږي डी 2 قیمت 200 متره منفی डी یو 400 ده، डी 2 400 متره، डी یو 200 متره، او टी 2 40 سکنډه منفی टी یو 20 سکنډه. پس له دې ځایه وی ام زموږ مساوي کیږي 200 متره او 20 سکنډ. یو صفر د دې سره یو د دې سره، یو په 2 کې 2 یو په 2 کې 2 یو صفر. پس له دې ځایه وی ام زموږ مساوي شو 10 متره پر سکند. یعنی په هر سکند کې زموږ متحرک جسم 10 متره فاصله طی کړې ده. دغه د دې جسم منځنی سرعت ته وی ام ده. دا چې نور موضوعات په راتلونکي خپرونه کې ولرو. نن ورځ درس بس ده. ستاسو د بیا لیدو په هیله.